خو په دې ویډیو کې به زه په ذهن کې د جمع عملیه ترسره کولو تخنیک باندې خبرې وکړم. که چیرې زه ولرم چې 355 جمع 480، نو موږ فکر کوو چې دا که چیرې موږ وایو چې مساوي کېږي له 100 سره، موږ فکر کوو چې کوم داسې عدد دی چې دې سره یې جمع یا تفریق کوو چې دا یو داسې ووایي چې 500 ته دا عدد ورسوي. 500 لږ دې عدد نه ساده دی. نو موږ که چیرې فکر وکړو که چیرې موږ دې عدد سره 20 جمع کړو دا 500 کېږي، خو موږ یوازې دې سره 20 نشو جمع کولی، 20 به له دې نه کموو هم. نو موږ راځو لیکو چې 355 چې موږ 20 کم کړو دا مساوي کېږي 315 جمع 480 سره چې موږ 20 جمع کړو دا کېږي 500. نو دا عملیه داسې موږ په ذهن کې داسې ترسره کوو، دا به مساوي شي. اوس د دې جمع کول نظر دې ته اسانه دي. دلته موږ سره 15 سره دي، دلته 3 سره دي، لیکو چې دا مساوي کېږي له 8 سره، او دلته موږ سره له یوې زو لسیزو کې هېڅ هم نشته، دلته 15 دي، دا همداسې لیکو. اوس راځو همدغه عملیه تفصیلي ګورو چې څه شی ترسره کېږي. موږ لرو چې موږ غوښتل چې دې نه 20 کم کړو او دې سره یې جمع کړو. نو موږ راځو دغه عدد په دوو جلا برخو کې بیلوو. دا به شي 315 جمع 20، ځکه دې نه موږ 20 بیل کړي. دا به قوس کې کړو، دا به جمع 480. دا ورسره مساوي لیکو، دا بیا مساوي کېږي. اوس راځو د دې جمع ترتیب ورته بدلوو. دا به داسې ولیکو چې 315 جمع 20 جمع 480. دا ځلې به قوس دې نه را چاپېر کړو، دا به مساوي شي 315 جمع 20 او 480. دا به مساوي شي له 500 سره، کومه چې زموږ د مطلب ټکی یا نقطه ده. دلته لیکو چې 20 او 480 مساوي کېږي له 500 سره. نو اوس دا مساوي شو له 500 او 315. دا مساوي کېږي، مخکې نه موږ ته معلومات شته چې 815. نو دا طریقه دا د هغې د دې لنډې طریقې چې موږ په ذهن کې ترسره کړې وه اوږده بڼه ده. راځو یو دوه مثالونه نور کاروو، خو تاسې په یاد ولرئ چې زموږ اصلي د مطلب خبره دا چې موږ د عددونو په جمع کول یا تفریق کول سره یو عدد ساده کړو او بیا یې سره جمع کړو. نو موږ سره شته دی دلته چې 18 جمع 204. نو دې یوه طریقه ده چې موږ د 204 څو ته راورسو، 200 ته راورسو. نو موږ به له دې څخه 4 څنګه کوو، کموو ترېنه او دې سره به یې بیا جمع کوو. نو موږ راځو لیکو چې 18 په خپله جمع دا چې موږ په دوه جلا برخو باندې بیل کړو، دا به ولیکو چې 200 جمع 4 یا 400 جمع 200. دا مساوي کېږي، دې نه به قوسونه راچاپېږي. اوس دا مساوي کېږي 18 خپله لیکو جمع 4 جمع 200. دا ځلې به قوسونه له دې نه راچاپېر شي. دا به مساوي شي له 18 او 4 دا مساوي کېږي 22 سره جمع 200. اوس دا ډېر اسان ده، موږ په اسانۍ سره ویلی شو چې 200 او 22 مساوي کېږي له 222 سره. ښه، تاسو به وایئ چې موږ خو خبره د لنډې طریقې کول، دا خو ډېره اوږده طریقه شوه. نو خبره دا ده چې اوس موږ همدغه شی دلته په اسانۍ سره ذهن کې کولی شو. فرض مثال موږ سترګې بندوو او دا عملیه ترسره کوو. لیکو چې 204 دې نه 4 موږ کموو او 18 سره یو ځای کړو، دا به شي 22 جمع دلته 2 پاتې دي، دا مساوي کېږي دلته 200 پاتې دي، دا مساوي کېږي 200 سره، او په پای کې دا مساوي کېږي 222 سره. ښه، د دې یوه بله طریقه دا ده چې مونږ دغه 204 عدد 210 ته بوځو، د دې پر ځای چې 200 ته یې راښکته کوو. نو دې دپاره به مونږ شپږ ورسره جمع کوو. نو هغه شپږ به مونږ له دې 18 نه راخلو. نو 18 نه چې مونږ شپږ کم کړو 12 پاتې کېږي مونږ سره 12. دا داسې لیکو چې 12 جمع
شپږ بیرته مساوي کېږي له 18 سره او دا جمع څو 704 دې نه به قوسونه چاپېر کړو اوس دا مساوي کېږي د دې ترتیب لږ بیلو لیکو چې 12 جمع شپږ جمع 704 دا ځینې به قوسونه دې نه را چاپېر کړو دا به مساوي شي 12 جمع 704 او 706 دا مساوي کېږي 710 سره او په پای کې دا مساوي کېږي له 722 سره خو زما په نظر دا طریقه دومره روانه نه ده لکه دا طریقه کوم کې چې موږ له دې نه 400 کم کړل دا 200 کړل او دې سره هم جمع کړل بیا هم اخره کې 222 ترلاسه کړل وروستی مثال کارو دلته موږ سره دی 215 جمع 595 نو زما به لومړی غبرګون دا وي چې موږ څنګه کولی شو دغه 595 600 ته ورسو زه لیکم چې دا مساوي کېږي د دې لپاره موږ راځو دې سره 5 جمع کوو هغه 5 به موږ له دې نه کمو لیکو چې 600 او دې سره دې نه چې 5 کم شي دا به پاتې شي 270 دا به سره جمع شي او مساوي به شي اوس جمع اسانه شوه شپږ سله او 2 سله دا مساوي کېږي 8 سله دلته موږ سره لسیز او یویس کې اویا دي دلته لسیز او یویس کې څه نشته دا لیکو 800 ښه د دې بله طریقه دا چې موږ 215 300 ته ورسو نو دا راځو لیکو چې که چیرې موږ دې سره 25 څنګه کړو جمع کړو دا لیکو چې مساوي کېږي له 25 چې ورسره جمع شي دا به شي 300 جمع همدغه 25 موږ له دې نه باید کم کړو دې ته لیکو منفي 25 دا به مساوي شي دې نه چې 25 کم شي دا به شي 570 دا به مساوي شي له اوس زموږ جمع اسانه شو راځو لیکو چې 15 سله او 3 سله دا مساوي کېږي 8 سله دلته موږ لسیزو یویس کې اویا دي را سره دلته هېڅ هم نشته دا مساوي کېږي له اویاو سره نو له دې علاوه نورې طریقې هم شته چې یو پکې هغه کوم عمومي طریقه د جمع ده چې په کاغذ باندې موږ ترسره کوو نو هیله ده چې تاسو ته یو څه د ذهن کې د جمع ترسره کولو وسیله لاسته درغلې وي